موږ مختلف سبزیجات کرلی دي چې لکه بینډۍ، تورۍ، ټماټر، بادرنګ. داسې د هود د میاشتې مې کرلي په هود میاشت کې په پلاستیک کې، او تر دغه مهاله پورې پیلن شوکوي او کار پرې روان دی. ښه شکر د حاصلات یې ښه ګزاره کوله. پیلن هم بینډۍ هم شوکولې، تورۍ هم شوکولې، داسې د هر لکه بینډو نه 300 منه شاید زیات شوکولې، تورۍ هم داسې، بادرنګ هم همداسې، ټماټر هم همداسې. خو مختلف ریټونه مختلفې بیې لري، بازار دی کله ارزانه او کله قیمته. شکر دی ګزاره کوي، بیا هم وبکي انشاءالله. ولې نه، د خدای نه امید لرو چې زحمت هم ایستلی دی، انشاءالله راحت به یې وینو. او کړي هم دي انشاءالله، ډېر هم خرڅې کړي دي، هغه خپل مصرف خو انشاءالله پوره دی. شاید موږ فکر کوو چې د هغې نه جګې به مې نورې به مې ښه ده، د نورو نه ښه ده په دې چې دا 4 میاشتې 5 میاشتې کېږي موږ یې شوکوو، بازار ته یې لیږو. او دا نور خو فصلونه دومره دي چې یو وار دې وشوکوو بس خلاص شو نو. او د دې حاصل ډېر دی، دا ډېر وخته پورې کار ورکوي. بل زموږ دغه وطندارانو د خدمت کې دي د هر څه نه.